د ویډیو شروع کېدو نه مخکې پلیز زموږ چینل لایک شیر اینډ سبسکرایب کړئ او موږ ته په کمنټ کې دا هم ووایئ چې تاسو ته زموږ دا ویډیو څنګه ولګېده او د ټول نه ضروري خبره چې بیل آیکن پریس کول درنه هیر نشي. مخکې خو موږ خپلو کتونکو مینوالو ته په دې محفل کې هرکلی وایو په خیر راغلی. السلام علیکم. پهله د تاسو سره د جمروز خان جمروز چې د نوخار اوسیدونکي شاعر دی د هغه د تعارف کول غواړم چې دا زما والد صاحب دی. د دې یو کلام دی چې په حالاتو باندې لیکلی دی. وایي زه یې هېروم هغه هر ساعت راځي، زه یې هېروم هغه هر ساعت راځي، په ژوند کې هر قسمه حالات راځي او دنیا گردش ته وړاندې رستو کېږي، دنیا گردش ته وړاندې رستو کېږي، څوک رحمدل کې څوک جلات راځي او تقسیم د رب دی د چا وس کې نه دی. نشان صاحب وایي تقسیم د رب دی د چا وس کې نه دی، څوک یې شیندي او په چا کات راځي او چې خوشحالي کوي نو غم به مني، چې خوشحالي کوي نو غم به مني، کال کې یو میاشت د بارافات راځي او اوس د ژوندون په مزه پوهه شومه، اوس د ژوندون په مزه پوهه شومه، مولا سره مې اتحاد راځي او جمروز خو مینه په هر خوا خوروي، جمروز خو مینه په هر خوا خوروي، په نفرتونو کې فساد راځي او د دې یو بل کلام دی چې په ځوانۍ باندې لیکلی دی، هغه هم د تاسو ته در وړاندې کولو غواړم. وایي څنګ ته مې راغلله په خپله او په خپله لاړه، څنګ ته مې راغلله په خپله او په خپله لاړه، ورته حیران شوم چې دا څه له راغه او څه له لاړه، څنګ ته مې راغلله په خپله او په خپله لاړه، ورته حیران شوم چې دا څه له راغه او څه له لاړه او زړه کې مې راغ ورته ودرېږه تپوس ترې وکړه، زړه کې مې راغ ورته ودرېږه تپوس ترې وکړه، ورته ولاړم زه په بله او په بله لاړه او خیال کې مې راشي خو په سترګو باندې نه وینمه، خیال کې مې راشي خو په سترګو باندې نه وینمه، اوس رانه هیر دی چې دا کله راله او کله لاړه او څومره نادان وم چې ما به پرې اعتبار کولو. نشان صاحب وایي څومره نادان وم چې ما به پرې اعتبار کولو، دا بې وفا شوه لکه سا مې د ګوګله لاړه او په هر یو بند کې جمروز ذکر د ځوانۍ وکړلو، په هر یو بند کې جمروز ذکر د ځوانۍ وکړلو، های افسوس ښکلې ځواني زما په عدل ده. والسلام.